بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله غږیږو د اوورکمینګ فیر گریډ او ټریډینګ په وخت کې، یعنی مطلب د ډار کمیدل، همدار کم د وسوسې یا مطلب د لالچ کمیدل په کومه طریقه تاسو باید وکړئ سایکالوژي په کنټرول سره. ښه، اوس راځو اصل کې فیر ډار څه ته وایي او همداره کم ګریډ څه ته وایي. تېرې ویډیوګانو کې موږ په دې غږېدلي یو چې تاسو فیر او ګریډ څه مطلب ورکوي، په دې کې موږ دلته غږېدلي یو. صحیح شو؟ تېرې ویډیوګانو د سره وګورئ د همدې پلی لیسټ د سایکالوژي انشاءالله دې باندې پوه شئ. پوښتنه لرئ کمنټ باکس وټساپ نمبر باندې کولی شئ. ښه، اوس راځو دغه فیر او ګریډ سره دلته مقابله تاسو باید څنګه وکړئ. لومړی خو باید تاسو اول چې کله یو ټریډ کوئ، لومړی خبره راځو دلته زه یو 5م سټیپ ولیکم چې تر څو تاسو ته اسانه شي او کلیریت ته. 5th سټیپ کې موږ سره څه دی؟ 5th سټیپ کې چې دی موږ باید څه وکړو؟ لومړی باید خپل دغه د ټریډینګ چې کله کوو یا کوم ځای کې چې موږ نه مثال یو پوزیشن میس شو، یو پوزیشن موږ نه میس شو، ټریډ میس شو. په تېر لیکچر کې په دې باره کې زه غږېدلی یم چې میس شو نو هغې پسې به بیا نه ګرځئ چې یاره دا ما نه میس شو، او همداره کمه د میس کېدلو د ډار نه تاسو هلته ورختئ کې غلط ټریډ وکړئ. موږ مخکې مې اګزامپلو کې ویلي وو چې تاسو دلته مثال د یو ټریډ دلته مثال تاسو وایئ دلته بره تلی شي مارکیټ، یا مطلب دلته ته ګور مارکیټ لږ ورو لاندې راغلی ته وایي دلته لاندې تلی شي، آیا ما پوزیشن ته سټراټیجي اوس پورې لا نه فټ شوي او ته دلته ډایرکټ څه کوې دلته ټریډ وکړې، نو دا ستا څه ده؟ غلطي ده. یا یو بله دا څه ده؟ غلطي ده. دا د مخکې لیکچر کې موږ به دې بیا هم غږېدلي وو ډیپ، هغه تاسو وګورئ. ښه، بل موږ سره یو بل غلطه فهمي اکثریت دا زموږ نوي ټریډران اکثریت دا ډېر کوي چې کله داسې یو غټ کینډل ګوري، یو غټ کینډل لکه مثال دا کینډل شو، یا مثال لکه دا کینډل شو، دلته مثال دا کینډل شو، همداره کم غټ کینډل کې دا شین کینډل شو، نو داسې غټ کینډل چې ګوري بس مارکیټ کې دا وایي چې والله د غټ کینډل موو مطلب دا چې دې خواته فشار زیات دی. نو دلته مثال اوس دا وګوره غټ کینډل جوړ شوی، دا اوس ډایرکټ دلته شی کې سیل لګوي. دا د بعض ټریډرانو دا ډېره غټه غلطي وي، دلته ډایرکټ سیل لګوي چې والله دا بس دومره غټ کینډل جوړ شوی مارکیټ بعدمن لاندې ځي، یو پر دوه پروفیټ ږدي، ها دا د ډایرکټ لاس. صحیح شو؟ بل ځای کې دا د شین کینډل جوړ شوی، دلته دا وایي چې زه دلته پروفیټ تی نه والم، دا ځای کې بس بای ځي، دلته ما بای ولګو، سټاپ لاس مې کېښودو، ټیک پروفیټ یو پر دوه ږدمه، دا دی ډایرکټ اول سټاپ لاس هیټ شو بیا کټې ته راوړو. ځکه ګوره همدغه ځای کې خلک وایي چې اول دا ګوره مارکیټ زما سټاپ لاس هیټ کوي او مارکیټ زما ته لاس راکوي او بیا ګټې ته ځي. نو دغه وجې نه دلته تاسو او غلطي څه ده؟ ستاسو سایکالوژي ګډوډه ده. سایکالوژي تاسو په خپل سټراټیجي باندې چې کوم دی سټراټیجي باندې تاسو هغه حاکمیت نه لرئ، ستاسو سایکالوژي کمزورې ده، نو تاسو لومړی باید په سایکالوژي کار وکړئ. صحیح شو؟ او همداره کم د څو خبرې دوه خبرې نورې دي دلته موږ سره دي. هغه یو ټریډ ته موږ ویلی شو څه شی؟ یو ته موږ وایو لاجیکل ټریډینګ او بل ته ویلی شو کوم یو ته موږ ویلی شو لاجیکل ټریډینګ، او بل څه شی دی موږ سره؟ بل موږ سره دی ایموشنل ټریډینګ. صحیح شو؟ دغه لاجیکل ټریډینګ او ایموشنل ټریډینګ مطلب څه شی دی؟ لاجیکل ټریډینګ کې چې دی موږ سره لاجیکل ټریډینګ مطلب دا چې زموږ سټریټیجي په مطابق باید مستقیم ناست وي. که چیرې زموږ سټریټیجي کې مثال 3 پوینټ هم ضرور دي، نو که چیرې 2 پوینټ موږ ونیول او 3 پوینټ موږ سره کار ونه کوي بس زموږ سټریټیجي فیل ده. مثال 3 پوینټ مطلب څه دی چې مثال یو انډیکیټر نه ته استفاده کوي. صحیح شو؟ لکه مثال دا مووینګ ایوریج دی، آر اس آی کارې، یا مطلب دلته ته سپورټ کارې، دلته مثال موږ سپورټ کار کې دا دلته مثال زه سپورټ کاروم، ښه دا آر اس آی شو، سپورټ شو، کینډل سټیک، دا درې طریقې شوې. اوس په دې کې چې دا دریو کې دا یو کینډل سټیک جوړ دی، آر اس آی دغه سپورټ هم کړی، دلته اوس دې ځای کې تر اوسه پورې لا دغه مووی ډبل کینډل خې باندې کې نه دی جوړ کړی، خو دلته جوړ کې اوس خو په ارامه موږ لاجیکل ټریډ لګولی شو. دا سایکالوژي کنټرول دی، دې د سایکالوژي کنټرول وي. صحیح شو؟
بل چې د ایموشنل ټریډینګ د ایموشنل ټریډینګ مطلب دا چې ته ورخطا شي یا مطلب هغه ورخطې پورې مربوط راځي چې دلته مثال ته یو ټریډ وکې دیزی کې تا ټریډ وکې وړوکی ټریډ وکې لاس ته وکې خبره ختمه بیا ته ایموشنل کې راغلی دلته اوس ډایرکټ ورخطې کې ټریډ کې چې مطلب بای سیل ګډوډ ټریډ کې نو مطلب د استراتیژي په مطابق ته نه ځي نو دلته موږ سره ایموشنل ټریډینګ حاکمیږي نو تاسو چې ښه ټریډینګ غواړئ یا سایکالوژي کنټرول غواړئ اول په ایموشنل ټریډینګ حاکمیت حاصلوئ او استراتیژي خپله هغه لاجیکل ټریډینګ لپاره استراتیژي منظمه باید چې کوي تعقیب کوي صحیح ده ښه اوس دلته راځو یو بل ډیره مهمه خبره چې دا اکثریت نوي ټریډران کوي دا غلطي هغه څه ده هغه دا ده چې همدې پوینټ کې دلته ولیکو شپږم پوینټ به کیپچر کو دلته ښه دا ډیره زیاته مهمه ده دا اکثریت هم کوي او تر ډیر وخت پورې دا غلطي کوي او کم څه لاس ته نه ورځي ښه دلته موږ سره څه دی exit trades صرف trade ولیکو exit trade and lease profit but exit loss and match exit loss and high or blue account او همدا رقم or leave loss trades according to profitable trades دې اوس مطلب څه دی دې خبره دې دا ډیره مهمه خبره ده مطلب ایگزیټ ټریډز مطلب ته خپل سودا چې کې سودا په لګ تاوان په لګ ګټه کې ته بس ورختا شي لګ ګټه کې ته خپل سودا وباسي بندي خو تاوان چې دی یا غړ تاوان چې کله لاړ شي زړه د تنگ شي یا مطلب خوندر نه کی یا ته او ته دا دومره غټ تاوان دی اسنه دی نه زیات شي ټک په غټ هته کې خپل تاوان بند کی یا بلو اکاونټ چې کله د اکاونټ ټول ختم شي بس اکاونټ سودا خپل بند شي مستا اکاونټ سودا مودا بند شي یا چې دی دا ټریډ چې دی ترسو پر دی په نسبت پروفیټیبل ټریډونه یعنی مطلب هغه سوداګانې ته زیات تاوان کې ته بندې او هغه سوداګانې چې کوم ګټه کې هغه ته په کمه ګټه باندې نو دا غټي غلطیانې زمونږ تاسو دی چې هغه موږ سره سایکالوژي پورې مربوط دی ځکه دا موږ سایکالوژي مربوطه خبرې دي اوس ته چې مثال اوس یو ټریډ ولګې ا ټریډ ته مثال دلته تا ولګو دې ځکه تا یو ټریډ ولګو زه دلته نه دې ځکه یو پوینټ دلته دا دی په دې ځکه مثال موږ یو ټریډ ولګو دا دی بای صحیح شو دلته موږ سټاپ لاس دومره ورکې ټیک پروفیټ هم یو پر دوه ورکې دیږي پورې حالانکه دا د کارونه څو کوي د ایگزیټ چې د پروفیټ کې ایگزیټ مخکې کوي او سټاپ لاس پرې دی هغه نه ورکي نه داخله چې د سټاپ لاس او ټیک پروفیټ نه ورکي په اسانه دا خو د سایکالوژي دا خو خیر ریسک مینجمنت مهمه برخه ده چې سټاپ لاس ټیک پروفیټ باید ورکي او سایکالوژي دلته څه خبره ده چې کنټرول باید تاسو وساتئ کنټرول بزان وساتئ دلته تاسو وګوره ارس ریسک مینجمنت تاسو کې سټاپ لاس ټیک پروفیټ هم ورکي اوس خبره سایکالوژي ته راځي اوس دغه سودا مثال راغله چیرته راغله مثال دا سودا دیزی ته دې پوینټ راغله بس ټک تخبر سودا چې دې کړه خبر سودا دې بس ټک کې دلته بند کړه دا تاسو سودا دلته بند شو په لګه ګټه کې مثال سو ګټه کې تاسو سودا بند کړه مثال تاسو دلته ګټه بند کړه $2 چې پروفیټ کې دې بند کړه $2 پروفیټ کې تا بند کړه صحیح شو په کم پوینټ کې بالکل په مثال په دې پوینټ کې وستوي شو دا مارکیټ خو سم د ما اندازه خو سی و دو چند خو ټچ کې هټ کې وس راځه بس راځه بل ټریډ مو لګوا سایکالوژي کنټرول دی لاس کې
دلته ګریډ سم رامنځته شي، لالچ هم رامنځته شي او هغه ستا هوپ هم رامنځته شي، امید دې رامنځته کاش کې مې پرېښی و زه هغه مس شو راځه بل ټریډ لګوم بس ټک دلته چې کې دې ځای کې ته بل بای لګې هغه ټریډ دې کنټرول نه شو کړی او دلته راځي بل ټریډ لګې ها دلته دې بل ټریډ ولګو اوس چې دا اوس وګوره دلته مثال ښه لاس تاسو سټاپ لاس ټي پي خو هسې هم نه ورکې دلته اوس لاس کې روان دی دلته ته لاس نه بندې ښه څه شو دلته به زه سره دلته یو دغه بوځم دې کې مثال ته لاس نه بندې دلته ځکه چې خلاف لاړو بس ته دورې کو شاید تاو شي ټاکس مارکیټ دلته راشي او علامات لازم زیات شو دلته بس خپل ټریډ شي کې بند کی نو دا زمونږ چې دا زمونږ غټه غلطي ده چې مونږ تاوان پرېږدو چې زیات شي زیات ځکه بندو یا چې ښه اکاونټ راته ختم کی بس خپله بندې شوی ده او ګټه په کمه ګټه کې بندو نو دې لپاره دغه سایکالوجي کنټرول ډیر زیات مهمه ده چې تاسو باید ټي پی او سټاپ لاس پرېږدئ سایکالوجي باندې کنټرول وساتئ ټي پی سټاپ لاس یو خو سټریټجي نارمل کنټرول ریسک مینجمنټ هر څه باید په منظم ډول سره خپل ټریډ ولګوئ بیا سټاپ لاس او ټي پی ورکئ او بیا تر څو چې سټاپ لاس او ټي پی نه هیټ کړي تاسو باید سایکالوجي ځان کنټرول د لاسه ورنه کوي ایموشنل نشئ باید هغه سایکالوجي په کنټرول سره تاسو باید دغه ټریډ صحیح کوئ کیری آن کوئ یعنی مطلب دغه ټریډ تر څو چې سټاپ لاس او ټي پی نه هیټ کړي یو دانه پکې نه هیټ کړي تر څو به ټریډ نه بندوي ها بیا ټیک پروفیټ بندوي شي هغه وخت کې چې مثال کله د ستا مثال دغه پروفیټ یو پر 2 دی کنه نو یو پر یو نیم ته چې لاړ شي مثال دې پرستا یو پر 2 دی نو یو پر یو نیم ته چې راشي یو پر یو نیم ته مثال دلته وګورم یو پر یو نیم کوم ځای ته راځي دې پورې یو پر یو نیم راځي نو که چیرې یو پر یو نیم پورې راغی او ستا ټارګیټ چې دی څو دی یو پر 2 دی دې ځای کې دی صحیح شو یو پر 2 کې ټارګیټ کې مثال ته $10 ګټالی او یو پر یو نیم کې چې دی هغه ته مثال آلی شاوخوا $9 $1.5 راځي نو هغه $2.5 یا $1.5 تفاوت سره یا که غټ سودای د $30 ګټي او $10 مثال ټارګیټ ته دی پاتې پروا نه کې دلته ته چیک کولای شي ټریډ کلوز کولای شي دلته چیک کولای شي you can close your trade صحیح شو you can close your trade دلته کولای شي چې خپل سودا په یو په دې ټارګیټ نه مخکې په دې ځای کې ته بند کړی شي ځکه چې نور لږ ورته نږدې ده دا یو بل دا سایکالوجي کنټرول پورې خبره ده دا خیر ریسک مینجمنټ پورې خبره وه دا دلته مې چې وکړه خو تاسو سایکالوجي باید چې کوئ کنټرول کې وساتئ نو زه پورې موږ شپږ خبرې سایکالوجي کې وکړئ راتلونکي کې به انشاءالله نور هم په دې باندې ډیپ بحث کوو څوک چې په دې ځای نه پوه شوی پوښتنه لري کولی شئ کمنټ باکس کې ورسره نمبر باندې رابطه وکړئ زه کوشش کوم ستاسو پوښتنو ته په اسانۍ زر تر زره جواب درکړم تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته